ګرانو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ وئ. مینوالو، آیا نغمه په رښتیا غواړي چې له منګل سره واده وکړي؟ هغې خپل دغه خاوند ولې طلاق کړی دی؟ هغې چې دا خاوند درلوده له هغې سره ډېره خوشحاله وه، نو ولې یې دغه خاوند ته طلاق ورکړی دی؟ مینوالو، د دې راز د لا ښه څرګندېدو په موخه باندې موږ دغه ویډیو کې تاسو ته دغه معلومات درکوو. له ویډیو کتلو مخکې به لومړی له تاسو هیله کوو چې زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې ورسیږي، او بل دغه ویډیو لایک او شیر کړئ ترڅو زموږ دغه ویډیو تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي. نغمه وایي که منګل ما پسې په رښتیا ژړلي وي نو بیرته ورسره نکاح کوم. نوموتې سندرغاړې ښاپیرۍ نغمې په یو ویډیو کلیپ کې ویلي دي چې خلک ګمان کوي چې د هغې پخواني خاوند منګل په طلوع تلویزیون کې په یوې خپرونه کې په هغې پسې ژړلي دي، خو د هغه ژړا یوازې له هېواده هېوادوالو نه د لرېوالي له امله وه او بل هېڅ سبب یې نه درلود. مېرمن نغمه وایي چې د منګل ژړا د هغې زړه هم نری کړی و او ورته یې ژړلي وو، خو کله چې په دې اړه خپله له منګل استاد نه پوښتنه وکړه نو هغې ورته ویلي وو چې خپله هم نه پوه شوم چې ولې مې وژړل. نغمه په یاده ویډیو کې وایي چې دا یوه ډېره وړه خبره وه، خو خلکو ترې ستره خبره جوړه کړه او ویې ویل چې منګل د نغمې له امله ژړلی دی. هغه زیاتوي که منګل استاد په خپله ووایي چې ما نغمې ورسره د ګډ ژوند پر مهال ظلم کړی دی او جفا مې ورسره کړې ده، نو بیا دې خلک زما په اړه قضاوت وکړي او ودې وایي چې نغمه یوه ظالمه او بې وفا ښځه وه. مېرمن نغمې په ویډیو کې له خلکو سره واده هم کړې ده او ویلي دي که چېرته منګل استاد په رښتیا خلکو ته ووایي چې په طلوع تلویزیون کې کومې اوښکې تویې کړې وې هغه د نغمې له امله وې، او دا هم وایي چې زه له نغمې سره زړه نه مینه لرم، نو زه حاضره یم چې یو ځل بیا له هغه سره نکاح وکړم. د نغمې پخواني خاوند منګل استاد موده مخکې د طلوع تلویزیون په یوې خپرونه کې ژړلی و چې د یادې ژړا ویډیوګانې یې په ټولنیزو رسنیو کې خورا خپرې شوې او په اړه یې خلکو ډول ډول څرګندونې وکړې. د منګل د ژړا له امله ګڼو هېوادوالو نغمې باندې نیوکې کړې وې او هغه یې یوه ظالمه ښځه یاده کړې وه. مینوالو، تاسو زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نورې ویډیوګانې هم تاسو ته په وخت باندې ورسیږي او په دې اړه باندې به مو نور معلومات هم تاسو ته درکوو.